بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، تاسو ته ما په دې ویډیو کې یو نوی اپلیکیشن راوړی دی. په دې اپلیکیشن کې دوستانو تاسو نوې نقشه کتلی شئ. دغه نقشه چې ده دوستانو 2020 کال ده او هغه پخوانۍ نقشې چې وي که نه هغه 2010 وي، 2009 2014 دغه شی اندازه وي. نو هغه ډېرې پخوانۍ نقشې دي، په هغه کې نوي نو کورونه شته، نوې نقشې نشته پکې دوستانو، نوي بازارونه پکې شته. نو دغه نقشه کې تاسو نوې هر ځای تاسو پکې ښه صحیح نقشه پیدا کولی شئ. 2020 کال نقشه ده دوستانو، هر څه صحیح دقیق تاسو پکې کتلی شئ. نو راځو د دې اپلیکیشن په اړه نن تاسو زه معلومات درکوم. نو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. راځئ ویډیو شروع کوو. ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو د ویډیو لاندې سور بټن راسره کلیک کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن یعنې ګونګري نښان باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي او ویډیو هم زر سره لایک کړئ. نو بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دغه یو اپلیکیشن دی د میپ کمپیر په نوم باندې یو اپلیکیشن ده. دغه به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ لکه MAP میپ COMPERE. دغه چې کله په سرچ کې دوستان ورته ولیکل نو بیا به تاسو دغه سرچ کړئ. لومړی یو اپلیکیشن تاسو ته ښکاري، دغه یو به تاسو را ډاونلوډ کړئ. لږ څه کم ورژن لري دوستانو، تاسو دغه 8 MB ورژن لري. تاسو ته په تصویرونو کې هم ښکاري، یعنې پاس زړه نقشه ده، لاندې چې ده نوې نقشه ده. نو ډېر خلک ورڅخه راضي دي د دې نقشې څخه. نو دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ دا بیا تاسو اوپن کړئ. نو کله هم چې اوپن کړه تاسو ته به دغه صفحه دا رقم ته راشي. دغه لاندې یو ساحه چې ده دغه پخوانۍ نقشه ده او د پاس ساحه چې ده که دغه نوې نقشه ده. نو دلته زه تاسو ته یو افغانستان کې هغه کومه لنډوم نږدې کومه او دلته زه اوس یو ولایت تاسو ته را نږدې کوم. مثال دغه ولایت زه را نږدې کومه ګردیز. تاسو چې هر یو ولایت تاسو را نږدې کړئ تاسو ته به نوي ټول نوي هغه دي دوستانو، نوي سرکونه دي، نوي بازارونه دي، ټول نوي نقشه ده دوستانو. دغه کله تاسو دغه را نږدې کړئ نو دوستانو په دې نقشه کې په دې رنګ کې تاسو ته د هر ځای سړک او د مارکیټ او د هر ځای نوم تاسو ته لیکل شوی وي. لکه مثال شبخانه ده، دغه دا لار دیجې ته تلل ده، دا هوټل ده، دا مثال هر ځای تاسو ته معلومات لیکلي وي، تاسو ته لارښوونه لیکلي وي. او که تاسو غواړئ چې دغه په رښتیا سره دغه نقشه تاسو ووینئ که نه نو تاسو دلته په دغه یو اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ دوستان تاسو به د نقشه صفحه شي. نو تاسو دا نږدې کړئ نو تاسو ته به لاندې نقشه هم ښکاري. دغه زړه نقشه ده، زیړه نقشه تاسو ته به ښکاري، زیړه خړ غوندې نقشه ده. او دا چې ده که نه شنه ده، داسې نوې نقشه ده دوستانو. نو دا لاندې نقشه کې لاندې نقشه ډېر پخوانۍ ده او د پاس نقشه چې ده که نه دغه بیا نوې ده. دلته اوس ګوره دغه د پخوانۍ نقشه کې دلته سړک نشته، دلته ګوره سړک بیا شته. نو دغه د 2020 کال نقشه ده دوستانو، ډېره ښکلې نقشه ده. نو له ما څخه ډېر ملګرو پوښتنه کړې وه چې دې باره کې موږ ته یو ویډیو جوړه کړه. نو دا هم زما یو ویډیو ورته جوړه کړه. تاسو هر ځای پکې کتلی شئ دوستانو. تاسو نیټ که تیز وي نو تاسو ته ډېر صفحه ښیي. او کله دلته یو اپشن دی تاسو ته به ښکاري دغه اپشن. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو به دغه لوکیشن خلاص کړئ. دغه دوستانو دغه لوکیشن به تاسو خلاص کړئ. نو تاسو چې کله بیا په دې باندې کلیک وکړئ تاسو کوم ځای کې ده اوس فلحال چې کوم ځای کې هغه ځای تاسو ته لاسې راړئ چې تاسو په همدې ځای کې مثال زه خلاصوم دا ځای
او بیا تاسو ته زه کلیپ کوم چې په کوم ساحه کوم ځای راغلی. نو زما نېټ لږ څه کمزوری دی دوستانو. زه به تر هغه وخته پورې لږ دغه ویډیو سکیپ کړم چې ویډیو اوږده نه شي دوستانو. نو دوستانو زما هغه ځای راواخیست چې په کوم ځای کې نو دغه دی دوستانو. په دې نقشه کې ورته تاسو کتلی شئ چې بیخي کور نشته، یو شی هم نشته، خالي ډاګ ده دوستانو پخواني نقشه کې. او دلته په نوې نقشه کې ګوره دومره غټ کلی ده که نه چې تاسو ته به ښکاري، بیخي غټ کلی دی. نو دوستانو دغه یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. هیله لرم چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شوې وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. د خدای په امان.